بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترام په وړاندې کولو سره غواړم دلته یو دوه وړې موضوعګانې که څه مانو بوتل چې په دې اشخاصو د بحث وکړم، خو زه ضرورت چې هغه موضوع د دوی تشریح او توضیح کړم چې د حقوقي اړخ یا موضوع څه ده. یو خو لنډه دا وایم چې ښاغلي کریم خلیلي د حزب وحدت مشر ویلي دي که چیرې طالبان هم شمول حکومت جوړ کړي، یعنی ما پکې شامل کړي او نور پکې شامل سي، افغانستان ته راځم. دا یو څو موده مخکې شهابالدین دلاور فکر کوم او اعلان وکړ چې ټول راسئ، عفو فرمان ده، تاسو سره مشکل نه لرو، راځئ افغانستان ته. نو دا خبر کوي. د دې خبرې معنا دا ده چې همدا خلک چوکۍ پسې، قدرت پسې، پیسو پسې مړه دي او د دوی ټول هدف مرام همدا ده. یعنی نه کومه دښمني فکري لري، نه کومه بنیادي اصل لري. نارې به ویله که طالبان تورست 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 بیگانه اجنبي هغه شیان ختم سول. یعنی د همغه تورست، همغه بیگانه، همغسې د هر صفت ورکاوه. دا قومي مسایل ته لمن ولکي، اولادي عبدالرحمن خان است، فلان است، پستان، یعنی هیڅ شی نشته. یوه چوکۍ او معاونیت یو شی ماته راکړئ، زه ارام راځم، د تا د قیادت لاندې زه بیعت کوم او کار کوم. نو بنا له دې نه باید نور قومونه افغانان هم فکر وکړي چې دی ظرفیت خبرې ټولې دا ده، نور په دې ونه غولېږي او هزاره ورونه د موږ باید په دې پوه سي چې رهبران یې دغسې معامله کوي، همدغسې معامله کړئ. خپله مزاري لویه دښمني تاسو ته جوړه کړله، شفیع دیوانه جوړه کړه. همدغه مسعود رباني راغله، 38,000 کسان په افشار کې مړ کړه، خبره بېرته واړوله همغه عبدالرحمن خان پسې 630 نفره نه زیات نه وژل سوي. هم مشکل هم خو د چا و، خو سلطان علي جاغوري یو خواته و، حسن بیک بلې خواته و، همدوی راجګ سوي وو، او دې خواته نورې مثلا غلام رضا بیک بلې خواته و. همدغه جنګ و جنجال او دوی مشر څوک و؟ سردار عظیم بیک چې خپل عبدالرحمن خان ته ویله موږ ته چوکۍ راکړه، دربار ته م راوله په 1880 کال. هغه 88 کال کې فرمان ورکړ، ورته ویل سید عبدالقدوس خان ورغی، جرګه یې وکړه، خبرې یې ورسولې، فقیر محمد خان هم ورسره و، شیر محمد خان هم ورسره و. مارم بیا همدغه خلک، همدغه سردار عظیم بیک راغی، بیرته د میر سلطان جاغوري و نور سره کېناسته، جنګ یې شروع کړ، بغاوت یې شروع کړ. په ټوله کې څو نفره د بغاوت په وړاندې. او که چیرې بیا هزاره ورونه وایي چې مثلا قتل عام سول، خمتا څنګه ووتی؟ دا خاوري ایران ته څنګه لاړی؟ کویټې ته څنګه لاړی؟ هغه خو موټر نه، خو په کور روان، لیکن هم په لاس کې و، په کچرو په مرکاو باندې سپاره وای. نه څه کولی چې ټول مخ یې رانیولی وای، ټول یې قتل عام کړی وای. کله یې وژلی پاچا، کله څوک وژني؟ مارم کله چې په افشارو کې 38,000 30,000 خپله مزاري وای، تاسو مړه کوئ، هغه خبره دی خواته واړوله. قومي ته خو دغه قوم نه یې، ته ځان د مستقل قوم یې، افغان کې په ملت کې ټول افغانان یو. یعنې دا خبره د ما د بحث موضوع ډېره نه وه، ځکه په دې چې دوی یعنې هویت د دوی معلوم کړي، هدف د دوی معلوم سي، باید دغه نور قوم سي معامله یې وکړه، تاسې مړه کړئ، هزارهګان تباه یې کړئ، برباد یې کړئ، بدنام یې کړئ، بیا سره چار سره په جنګ واچولی. اخر هم د دوی هدف معامله ده چې کله په واک کې مو ټول شیر و شربت د تاسو له حق نه یې واخیسته، لاړه بار ده. هم مسله د محقق ده. ښاغلي محقق فرمایلی دی، وایي ډیورن خط په رسمیت پېژنو، دا اوسنۍ جغرافیه چې ملګرو ملتونو پېژني، او دې ته هم لکه برګ درخت وایي، داسې یو ډېر خپل هېواد خپل وطن ته ډېر په ټیټه سترګه ګوري. خو خیر، دا خو یو وخت د خپله ویلو که ما که چنګیز آمده و قایم مغول هستیم و دا خبرې کړې وې، د خپل اقرار کوي چې د خاورې نه یم. دی وایي چې زه دا پېژنم او قیمت یې به زه ورنه کړم. بیا کنځلې امیر عبدالرحمن خان ته کوي رحمت الله علیه ته، وایي چې ای فروختی معامله کرد، ما خو نکردیم، ای خائن و ای سرقمی و سرقمی نمونه ورته اخلي، معامله کرد و فروخت، حالا زد شما چرا بکشین؟
د حقوقي لحاظه د منطق لحاظ د اصول لحاظه څوک چې یو کار وکړي بل تایید کړي دا له هغه نه بدتره خاین ده د ده د عبدالرحمن خان فرق څه خو ما امضا هم نه ده کړې هغه باندې خو تحمیل څه امضا یې خو نه کړې امضا یې اوس به ټول دنیا ته راوتلی وای همدا معقد مهرباني کړه ودې باسي که تعلقات خو پاکستان سره ډېر ښه لري ارشیف ته دې ورسي خو هغه خو امضا هم نه کړې تحمیل سوې ده هغه باندې تحمیل سوې ده هغه بدنام ده خاین ده ته یې تاییدوې ته وایې چې دا خط زه پېژنم نو تا نه پورته بل خاین شته منطق حقوقي لحاظ همدا وایي چې کوم شی ته غلط خلاف د قانون خیانت وایې ته هغه تاییدوې ته خپل هغه له هغه نه بدتره یې ته په اوس عصر زمان کې غواړې دا تایید ته ښه دوستانه فکر وکوي دا بعضې خلک د عبدالرحمن ته کنځا کوي چې وایي خط جورانه فروخ بیا به صورت است تراټکه پر خپل خاور نه منم میگیرم لیو خراف دگه این خط رسمی است سره د بندلی است نو بیا کنځا ولې ورته کوي خو ته چې هغه نه غواړې عبدالرحمن خان تا ته خدمت وکړه ورسه ورسې هډوکې مچو کړه ته خاوره یې ښکول کړه د پښو هډوکې واخله ښکول یې کړه ځکه تا ته خدمت کوي نو بیا کنځا ولې ورته کوي خو هغه د دې لپاره چې پښتون ده که نه یا مثلا نور ملحوظاتو سره لري دلته ګورې منطق ته دلته د منطق او د حقوقي لحاظه محقق وایي چې هغه معامله دی خپله خاوره خرڅوي دا هغه باندې تحمیل شو دا داوطلبانه ورکوي داوطلبانه په سرات وایي چې او دیگه رفت هغه موږ نه منو نه رفتم نه منو وایي ملي سرحد د موږ وایي دیورند ده ملل متحد هم پېژندل همدا زه هم پېژنم دا د موږ خط او دغه د موږ نقشه او جغرافیه ده خپله ده نه مني بیا هغه ته خاین وایي نو ته له پلارو نه که نه خاین یې تا په وینه کې خیانت ده ته بې غیرته یې ځکه ته ژوندی دا خبرې کوې که ژوندی وی اوس به ټوله دنیا ته په بل مخ کړې وه یو کار په تعمیل څه سړی مریض څه په مریضۍ کې ناقص مرض و پروت و هلته مشکلات ورته په شیخان و روشان کې جوړ کړي وو سړی وقت وایي کوهستانات بدخشان کې دې خواته ورته په پنجدې کې جوړ کړي وو تراجیک سوي وو یې خواته جلګه هشتاد دان ورته وایي که څه ورته په ایران کې ورته جوړ کړي وو سیستان کې بل مشکل ورته جوړ کړی وو مشهد کې بل ورته جوړ کړی وو دې خواته د هند لارې پې بندې کړې وې سړی راګیر کړی او خپله مریض و خو په هر صورت دومره مقاومت یې وکړه چې له اتیاوم کاله چې دی کېناسته تر 93 کاله پورې دا خبره پې تعمیل کېدله هغه هم یو تنه یو خاکه جوړه سوله چې د ده استازی صاحبزاده لطیف خان او قیوم خان دی انګریز دی هني مارټیمور ډیوران و ته دا بلوی بس ته په دې ما کتاب لیکلی بیا خپور سره خیره چاپ سه بیا ټول ته وښیو اسنادونه ټول ارشیفونه د افغانستان هند و بریتانیا موږ راوړي دي هر څه معلوم دي خو یو تحمیلي شی و نو بنان محقق او که نور څوک بې غیرته خاینین خاک فروشان و وطن فروشان دا خبره کوي دوی له مور و ناموس دوی نه تیري دا اس الفاظ باید استعمال سي هر څوک چې وایي له خپلې خاورې تیریږي ځکه که وایي چې فلاني کړي دي نو ته څنګه دا خبره کوې ته ورته فلاني کړي زه له خپلې خاورې نه یم تېر هغه چې کې تا غیرت ته دې ته منطق وایي بخښنه غواړم وي دوک داسې همدا لنډه خبره مې کوله نو ډېره مهرباني باید یعنې موږ پوهېږو چې هر څوک وایي چې ډیورند زه منم معنا یې دا ده چې دا له امیر عبدالرحمن نور نه خاینترین انسان و خاک فروش ته او ښه چې په هغه عصر زمان کې دوی نه و که نه دوی دا اوسنۍ جغرافیه هم پرېږدي خدای دوی په واک کې نه راولي که راسي دا اوسنۍ جغرافیه هم نه پرېږدي دا هغه بې غیرته بې هویته بې ظرفیته خلک دي ډېره مننه ومن الله التوفیق عزیز معالج